د افغانستان لنډه پیژندنه. افغانستان د افغانانو مینه په مرکزي اسیا کې یو غرنی او په وچه کې راګیر هیواد ده. دا هیواد چې 15,000 کلن تاریخ لري، لومړی د اریانا او بیا د خراسان په نامه پیژندل شوی. خو په 1126 میلادي کال کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال د ټولې اریانا او خراسان ځای افغانستان ونیو. ځینې مورخین لیکي چې د افغاني امپراتوري سرحدات چې وخت یې تر 14 درجو طول البلد پورې پراخوالی درلود، په دقیقه توګه یې ټاکل مشکل کار دی. خو په شرق کې د سرهند نه نیولې چې د ډیلي په 150 میلي کې پروت ده، په غرب کې تر مشهده پورې، او پلنواله یې د امو له سیند نه نیولې په جنوب کې د پارس تر خلیجه پورې رسیدو. د احمدشاه بابا امپراتوري وار په وار د ده د لمسیانو او بیا د محمدزیو ورونو د خپلمنځي اختلافاتو په وجه وړه سو. د اوسني افغانستان جغرافیایي موقعیت. د افغانستان شمال او سویل لویدیځ ډېرې وچې او هوارې سیمې لري، او سویل کې یې د پاکستان پولې ته نږدې شګلنې دښتې پرتې دي. افغانستان په ختیځ او سویل کې له پاکستان سره 2430 کیلومتره، په لویدیځ کې له ایران سره 946 کیلومتره، په شمال لویدیځ کې له ترکمنستان سره 243 کیلومتره، په شمال کې له ازبکستان سره 130 کیلومتره، په شمال ختیځ کې له تاجکستان سره 1206 کیلومتره او چین سره د 80 کیلومتره په اوږدوالي سره ګډه پوله لري. افغانستان د 4,250,840 کیلومتره مربع مساحت په درلودلو سره په سیمه کې له چین، ایران او پاکستان څخه وروسته څلورم ستر هیواد دی. دغه هیواد د واحدونو له پلوه په 14 ولایتونو او 408 ولسوالیو باندې ویشل شوی. په افغانستان کې جګړې. افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له مقدوني سکندر، ایراني صفویانو، مغولو او نورو سره د هیواد د ازادۍ لپاره جګړې کړې. انګلیس هم له افغانانو سره ډغرې وهلې. د افغان انګلیس لومړۍ جګړه په 1219 څخه تر 1221 لمریز کلونو کې، دوهمه جګړه یې په 1255 لمریز کال کې او دریمه جګړه یې په 1298 لمریز کال کې وه. افغانانو د افغان انګلیس تر دریمې جګړې وروسته له انګریزي ښکېلاک څخه خپل استقلال بیرته ترلاسه کړ. په دغه هیواد کې د ازادۍ له بیرته اخیستو وروسته په 1350 کال کې د شوروي پلوه خلق او پرچم ګوندونو د کودتا له لارې د هیواد د لومړي جمهور رئیس محمد داود خان د حکومت د ړنګېدو پورې ځینې کورني اړ او دوړونه موجود وو، خو بیا هم نسبتا آرام او د پرمختګ په حال کې وو. خو د یادو ګوندونو خلق او پرچم د واکمنۍ پر وړاندې افغان ولس جهاد ته ملا وتړل او یو ځل بیا په هیواد کې ناامنۍ فیل شوې. د 1358 کال د مرغومي په شپږمه د وخت د شوروي اتحاد په پرمختللو وسایلو سمبال لښکرو په افغانستان یرغل وکړ، خو افغان ولس یې پر وړاندې ودرېد او تر هغه یې خپل جهاد ته دوام ورکړ چې د یرغلګرو پوځونو غرور یې مات او د 13شپېته کال د تلې میاشتې په 28مه یې له افغانستان څخه وایستل. د شوروي د فوز د یرغل پر مهال د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلوم، خو ویل کېږي چې تر 1 میلیون زیاتو افغانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ، په میلیونونو مهاجر شول، د هیواد بنسټونه پکې له منځه ولاړل او 15,000 شوروي پوځیان هم پکې ووژل شول. د یادو پوځیانو تر وتو وروسته د شوروي په ملاتړ جوړ شوی د ډاکټر نجیب الله رژیم افغان مجاهدینو رانسکور کړ او د 1301 کال د غویي په 8مه د جهادي ګوندونو په سلا حضرت صبغت الله مجددي واک ته ورسېد. خو ډیر وخت نه و تیر شوی چې د مجاهدینو د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ د واک د ترلاسه کولو لپاره خپلمنځي جګړې پیل شوې او په دې جګړو کې د نجیب د رژیم د جنرال دوستم ملیشې هم ورګډې شوې. په 1383 کال کې د طالبانو حرکت په هیواد کې د ګډوډیو د له منځه وړو او اسلامي ارزښتونو د خوندي کولو له ژمنې سره په کندهار کې په فعالیت پیل وکړ او تر 1315 کال پورې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد ډیر ولایتونه لاندې کړ
او چارواکي یې ترلاسه کړې. د القاعده سازمان مشر اسامه بن لادن چې د سعودي عربستان اصلي اوسیدونکی ده او د شورویانو پر وړاندې د افغان مجاهدینو ترڅنګ ولاړ و، هم له وسوالو طالبانو سره ملګری شو. خو اسامه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپټمبر د 11 په پیښو کې د امریکا لخوا په لاس لرلو تورن شو او امریکا له طالبانو وغوښتل چې اسامه له افغانستان څخه وباسي. خو کله چې طالبانو د امریکا غوښتنه ونه منله، د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې پر طالبانو لومړی هوایي او بیا د شمالي ټلوالي په مرسته ځمکني بریدونه وکړل او د طالبانو واکمني یې راوپرځوله. د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو او القاعده د له منځه وړلو لپاره د نړۍ د 46 هیوادونو 42,000 پوځیان د امریکا تر 100,000 زیاتو پوځیانو سره ملګري شوي. خو د دې پوځونو په شتون سره نه یوازې په هیواد کې امنیت ټینګ نشو، بلکې د دې ځواکونو او افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، حزب الاسلامي او د حقاني او ځینو نورو ډلو پوځي فعالیتونه ورځ په ورځ پراخه شول او د ناامنیو لمن د هیواد له جنوب څخه ان شمالي ولایتونو ته هم وغځېده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2009 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او پاکستان په اړه د نوې ستراتیژي د اعلانولو پر مهال د یادو دواړو هیوادونو حالات ډیر خطرناک وبلل. اوباما د همدې کال په ډسمبر کې ویل چې د 2011 زیږدیز کال د جولای په میاشت کې بل افغانستان څخه د خپلو پوځیانو وتل پیلوي. ناټو ځواکونو هم تر 2016 زیږدیز کاله پورې افغان سرتیرو ته د امنیتي چارو د ورسپارلو وروستۍ نیټه ټاکلې وه. قدرمن لیدونکو، دا زموږ د نن ورځ ویډیو. هیله ده چې معلومات مو خوښ شوي وي. د همداسې نورو تاریخي معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ.